د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، خپل کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ یوه پیشو هم ورباندې شته. شاباس. اوس نو کتاب پرانیزئ. ت یا ت تورې د نن سبق یا لوست دی. دا ت توری دی. دا دوه سره غشي چې ورسره دي دا راښیي چې ت توری له ښي لور څخه کیڼ لور ته لیکل کیږي. ګورئ دا ترڅنګ یې ټکي ټکي ت توری لیکل شوی. پام خو مو دی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې د ت توري لیکل له دغه ځایه پیل کیږي. شاباس. د ت توري پیل له همدغه ځای څخه وکړئ. د ت توري شکل دې وپېژانده. اوس د ت توري په غږ خبرې کوو. ګوره د تلې په سر کې د لیکل شوي ت غږ دی لکه تله. ته ووایه تله. شاباس. بیا ووایه تله. شاباس. د تبۍ د کلمې په سر کې هم ته لیکل شوی چې غږ یې ته دی. ت تورې به داسې لیکي خو لولې به یې ته. ښه. ته اوس داسې نومونه ووایه چې د ت تورې په سر کې راشي. ته تار. ته تسبیح. ګورئ دا تله وینې چې سوربخون رنګ لري. موټی یې تور دی. کاسې او لرګي یې سوربخون دي. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه تله رنګوو. له دې تور ټکي پیل کوو. موټی او دا د کاسو منځونو ته یې تور رنګ ورکوو. داسې. ګورئ ښه ورته ځیر شئ. یو تور ټکی یې په لرګي او بل هم په کاسه باندې ایښودل شوی دی. اول یې لرګي او بیا یې کاسه رنګوو. شاباس. ښه پام مو ونیسئ. په همدغه رنګ به یې رنګوو. شاباس. ښه پام مو ونیسئ. په همدغه رنګ به یې رنګوو. دا یې ځکه رسمه کړې چې د تلې په کلمه کې یو ځل د ت توری راغلی. دغه په سور رنګ د ت توری چې د ل توري سره ګډ راغلی دی. ګورئ دلته هم تله لیکل شوې خو فرق دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د تلې لیکل مو ښه زده شي.
ډېر ښه. تله دغسې لیکل کیږي. اوس راځو اولني کتار ته چې په ښي خوا کې یې څو ځله د ته منځخالي توري لیکل شوي دي. خو ګورئ د هر منځخالي ته په سر کې سور ټکی ایښودل شوی دی. دا د دې لپاره دی چې دا د هرې یوې منځخالي ته توري لیکل له دغه سره ټکي څخه پیل یا شروع کیږي. ډېر ښه. ته دغه شان لیکل کیږي. د ته لیکل زده کوو. ډېر ښه. ته دغه شان لیکل کیږي. ګورئ دا د تلې کتار دی چې لومړی یا اوله د تلې کلمه په شنه رنګ لیکل شوې او ترڅنګ یې څو ځایه منځخالي د تلې کلمه لیکل شوې ده. د تلې په کلمه کې څو ځایه سره ټکي راغلي دي. اوس د تلې دا هره یوه منځخالي کلمه رنګوو. ډېر ښه. تله دغه شان لیکل کیږي. ډېر ښه. د تلې لیکل زده کوو. ډېر ښه. تله دغه شان لیکل کیږي. اوس راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ دلته دوه کتاره په سپین رنګ د ته توری لیکل شوی دی. راځئ چې د سپین رنګ ته په سر ته لیکل زده کړو. ډېر ښه. ته دغه شان لیکل کیږي. د ته لیکل زده کوو. ډېر ښه. ته دغه شان لیکل کیږي. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د تلې کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د تلې د هر یوې سپینې کلمې پر سر تله ولیکو. ډېر ښه. تله دغه شان لیکل کیږي. ډېر ښه. د تلې لیکل زده کوو. تله لیکو. ډېر ښه. تله دغه شان لیکل کیږي. اوس راځو سره چوکاټ ته. ګورئ دلته په ښي خوا کې د ته توری کتار دی او په کیڼه خوا کې د تلې د کلمو کتار دی. دا یوه ته توره ده. دا نورې ټولې خړې دي. دا هر یو ته توری رنګوو چې د ته توري لیکل مو ښه په ذهن کې کینی. ډېر ښه. ته دغه شان لیکل کیږي. د ته توري لیکل زده کوو.
تلیکو. ګورئ دلته په سر کې د تلې کلمه په تور رنګ لیکل شوې. معنا دا چې د تلې د هر یوې په خړ رنګ لیکل شوې کلمې په سر ولیکئ. ډېر ښه. تله دغه شان لیکل کیږي. ډېر ښه. تله دغه شان لیکل کیږي. ډېر ښه. د تلې لیکل زده کوو. تله لیکو. ډېر ښه. سور چوکاټ چې پای ته ورسېد نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. ګورئ دلته په ښي خوا کې څو ځله د ت توری په ټکي ټکي لیکل شوی دی. راځئ چې دا د هر یو ت توري او دا د هر یوې د تلې کلمې په سر لیکل زده کړو. ډېر ښه. ته دغه شان لیکل کیږي. د ت لیکل زده کوو. ډېر ښه. ته دغه شان لیکل کیږي. د ت لیکل زده کوو. ډېر ښه. تله دغه شان لیکل کیږي. ډېر ښه. د تلې لیکل زده کوو. تله لیکو. ډېر ښه. تله دغه شان لیکل کیږي. ډېر ښه. د تله لیکل زده کوو. تله لیکو. اوس راځو لاندې خړبخون چوکاټ ته. ګورئ اوس د تمرین وخت دی.
تمرین د یو کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې یې په تور رنګ ت توری لیکل شوی دی. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله د ت توری لیکو چې د ت توري لیکل مو ښه زده شي. ډېر ښه، ته دغه شان لیکل کیږي. د ت لیکل زده کوو. ت لیکو. دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې یې په تور رنګ تله لیکل شوې ده. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د تلې کلمه ولیکو چې د تلې لیکل مو ښه زده شي. ډېر ښه، تله دغه شان لیکل کیږي. ډېر ښه، د تلې لیکل زده کوو. تله لیکو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د ت توری چې نوم یې تا او داسې لیکل کیږي، او د تلې کلمه چې داسې لیکل کیږي. له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.